الحمد لله وكفاه والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفاه أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا صدق الله العظيم. د دریا تلویزیون درنو لیدونکو او ګرانو همکارانو، السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. خدای تعالی دې وکړي چې روغ جوړ او د صحت په جامو کې نغښتي وئ. رب مو عبادات، طاعات، روژې او صدقات قبول کړه. په نننۍ خپرونه کې مو موضوع ده بهتان. بهتان څه ته وایي او څه ډول ګناه ده؟ په تېره خپرونه کې مو ویلې غیبت. راځو وپېژنو چې د غیبت او بهتان ترمنځ څه توپیر دی او بهتان څه ته وایي. نو پر مسلمان باندې د بهتان یعنی بې ځایه تور حکم څه دی او ګناه یې څه ده؟ راځئ وپېژنو چې بهتان څه شی دی. مناوي رحمه الله فرمایي بهتان هغه درواغو ته ویل کېږي چې اورېدونکي حیرانوي او په تعجب کې اچوي. غیبت دروغ نه وي، غیبت رښتیا وي، خو د مسلمان په غیاب کې ته د هغه نیمګړتیا بیانوي. یو چا کې یوه نیمګړتیا شته، یو چا کې یوه ګناه شته، یو څوک په یوه ګناه کې اخته دی، یو څوک په یوه نیمګړتیا لري، نو دغه نیمګړتیا ته د هغه په غیاب کې بیانوي، نو دې ته غیبت وایي. او بهتان به دې ته وایي چې دغه عمل، دغه جرم، دغه نیمګړتیا دا په هغه کس کې نشته، خو ته یې په درواغو هغه پورې تړې. دغه جرم نسبت چې ته بل مسلمان ته کوي په درواغو سره یې کوي. هغه د دې ګناه نه، د دې جرم نه، د دې عمل نه بری دی، پاک دی، خو ته یې نسبت په درواغو سره بل مسلمان ته کوي. دې ته بهتان وایي. بهتان دا د مسلمان باندې لګول دا عظیمه ګناه ده. ځکه چې دې کې دوه ګناهونه یو ځای کېږي، چې یو درواغ دی چې دا درواغ د ګناهونو سر دی. درواغ د ګناهونو سر دی. الله جل جلاله فرمایي الا لعنة الله علی الکاذبین. د الله لعنت دی وي په درواغجنو باندې. بل د درواغو په ټولنه کې د درواغو زیان ډیر دی. ټولنه ورنه متضرره کېږي، خلکو ته ناسم خبرونه رسیږي، ناسم موضوعات رسیږي او هغوی ځینې خلک شاید باور ورباندې وکړي. نو په دغې بهتان کې یو ګناه د درواغو جمع ده او بل د غیبت. یو خو یې درواغ وویلي، درواغ وویلي او دغه درواغ یې د بل مسلمان په غیاب کې ویلي. هغه خبر هم نه دی، هغه شته هم نه چې د خپل ځان د براعت لپاره دلایل ووایي. دې ته وایي بهتان. او دا له درواغو او له غیبت نه ستره ګناه ده، ځکه دې کې دواړه ګناهونه یو ځای شوي دي. نو ځکه دغه د دواړو نه زیاته ګناه ده. نو بهتان دا د ټولو فقهاو په اسلامي شریعت کې دا یو حرام عمل دی او کوونکی د لوی ګناه مرتکب دی او دا حقوق العبد دی. دا چې تر څو درته دغه کس ونه بخي، الله جل جلاله درته دغه د بنده حق
نه بخي. بهتان واژه بهتان از ماده بهت در لغت به معنای متحیر شدن و ناتوان شدن و نیز به معنای دروغ بستن و افترا زدن است به دیگر مسلمان. در اصطلاح قرآن و حدیث و اخلاق نسبت دروغ و ناروا دادن گناه یا خطا به دیگری است. کسی که به دیگر افترا دادن و درواغ زدن ای بهتان است. واژه بهتان در قرآن کریم 6 بار آمده است. همچنین واژه های مانند افترا، افک، کذب، تقول. بهتان واژه قرآنی به معنای افترا زدن و به دروغ و ناروا نسبت دادن گناه یا خطا به دیگران است. ای بهتان گناه کبیره است، گناه صغیره نیست و حقوق العبد است، حق بنده است، حق الله نیست. حق الله با استغفار و عمل حسنه می بخشد و حق بنده نمی بخشد. بهتان دا گناه کبیره ده، عظیم او ستره گناه ده او الله جل جلاله د دې د حرمت لپاره قرآن کې ذکر کړی دی. قرآن کې د دې یادونه شوې ده. الله جل جلاله وایي چې والذین یؤذون المؤمنین والمؤمنات بغیر ما اکتسبوا فقد احتملوا بهتانا و اثما مبینا. هغه کسان چې نارینه او ښځینه مسلمانانو ته په داسې شیانو ازار رسوي، ازار دی، دا د مسلمان ازارول دی چې هغوی نه وي کړي. ما درته ویلې یو غیبت دی چې یو څوک یو جرم کوي خو د هغه په غیاب کې ته جرم دی بیخي کړی نه دی، بیخي ورنه پاک دی، مبرا دی، خو ته یې په ناحقه او په درواغو سره نسبت بل مسلمان ته کوي. نو څوک الله جل جلاله وایي چې هغه کسان چې نارینه وي او که ښځینه وي، مؤمنانې وي او مؤمنان وي، نو په داسې شیانو ازار یو چاته رسوي چې بغیر مکتسبو چې هغه نه وي کړی، نو څه شی دی؟ نو یقینا دوی د بهتان او ښکاره ګناه مرتکب شوي دي. فقد احتملوا بهتانا و اسما مبینا. دا یو ښکاره ګناه ده چې کوي خلک، یعنی هغه خلک چې مسلمانان په داسې شیانو متهم کوي چې هغوی نه وي کړي، نو دوی د بېځایه ګمان او یا لوی ګناه مرتکب کړي. ګمان خپله ګناه ده. موږ ویلی چې اجتنبوا الظن، الله وایي چې تاسو د ګمان نه ځان وساتئ تر څو چې شواهد ونه لرئ. په قرآن کریم کې الله تعالی د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره د مؤمنو ښځو د بیعت یادونه کوي. یو پکې دا دی چې ولا یأتین ببهتان، یعنی دوی ستا سره په دې باندې بیعت کوي چې بهتان به نه وایي، په یو مسلمان باندې به بهتان نه ده. دا د بیعت شرط، دوی تا سره په دې بیعت کوي چې دا وعده در سره کوي چې بهتان به نه تړي، نور مسلمانانو باندې به بهتان نه تړي. څوک چې مسلمان د هغه منافق څخه وساتي چې د غیبت وایي، الله تعالی به د قیامت په ورځ ملایکه راواستوي چې د غوښه د جهنم د اور څخه وساتي. یعنی یو مسلمان د یو منافق څخه وساتي، یعنی د غیبت وکړي، دا یې د مسلمان خپل مسلمان ورور دفاع وکړي، بدي ورسره دا بیان نه کړي، دا یې هغه مثبت ټکي، هغه نیک کارونه یې راوړاندې کړي. نو د جهنم د اور څخه به دا وساتي. او څوک چې په مسلمان د یو شي تور ولګوي،
هدف یې د ده بدنام کول وي، الله پاک به یې د جهنم پر پله باندې تر هغه وخته پورې ودروي تر څو چې په کومه خبره یې کړې د هغې عذاب څخه راوځي. دومره عظیمه ګناه ده. که چا په مسلمان باندې تهمت وتړلو، بهتان یې وتړلو، الله جل جلاله به یې د جهنم په پل باندې تر هغې ودروي چې د دغې ګناه عذاب وویني. فضیل رحمه الله وایي په آخره زمانه کې به داسې خلک پیدا شي چې بهتان به وایي او غیبونه به پیدا کوي. خلکو پسې به همداسې ګرځي چې چا کې د خپل ګمان له وجه عیب پیدا کړي، او یا که یو عیب پیدا کړي 5 نور ورپسې وتړي. د دوی څخه ځانونه یې وساتئ، د دوی سره ملګرتیا مه کوئ، د دوی سره راشه درشه مه کوئ، ځکه دوی بدترین د مخلوقاتو دي وي. دا بد خلک دي. دوی که تا سره ملګرتیا او تا سره خپلوي هم لري، نو بیا هم ستاسو د بدنامۍ، ستاسو د ضرر رسولو اراده لري. د دوی په زړونو کې د اسلام نور وی نشته دی. دوی شریر خلک دي او د دوی هیڅ عمل د الله تعالی ته نه پورته کیږي. ځینې خلک په ټولنه کې داسې شته، ستا ډېر نږدې دوستان وي، خپلوان وي، ګاونډیان وي، خو هغه ستا یوه خامي هغه سره 5 نورې یو ځای کړي. د مسلمان مؤمن د هغه خاصه دا ده چې په بل مسلمان او مؤمن پرده واچوي. دا چې پرده ور باندې نه اچوي، د هغه ګناهونه او نیمګړتیاوې راسپړي او یا په درواغو سره هغه ته د یو جرم د یو ګناه نسبت کوي. دا نو عظیمه ګناه ده. دلته د مؤمن او د مؤمن ترمنځ د اخوت څه خبره پاتې ده؟ ایا دا مؤمن دغه نور مؤمنان د خپل ځان ورونه ګڼي؟ ایا د ورور په وړاندې همداسې عمل خلک کوي چې غیبت یې وکړو او بهتان ورپورې وتړو، یا د خپل شخصیت د غوراوي لپاره بل تحقیر کو؟ دا د مؤمن خاصه نه ده. دا د ایمان تقاضا نه ده. د چا په زړه کې چې ایمان موجود وي، هغه د بل مؤمن نه تجسس کوي، نه غیبت کوي او نه ورپورې بهتان تړي. نو موږ که د ایمان دعوه کوو، موږ کوایو چې موږ مؤمنان یو او مؤمنان نور مؤمنان زموږ ورونه دي، نو راځئ چې له دغې اعمالو اجتناب وکړو، ځان وساتو. نو ځکه دا یو خو د مؤمن حق دی، بل په دې باندې هغه ته ازار رسیږي، بل د هغه ټولنه کې موږ په دې کارونو سره د هغه حیثیت ته صدمه رسوو. سمرقندي رحمه الله فرمایي، وایي چې تر بهتان لویه ګناه نشته، ځکه الله تعالی په قرآن کې د کفر سره یو ځای ذکر کړې ده او فرمایي فاجتنبوا الرجس من الاوثان واجتنبوا قول الزور. الله جل جلاله وایي د بوتانو د چټلۍ او د درواغو خبرو او بهتان څخه ځانونه وساتئ. د بوتانو د عبادت سره څنګه سمدستي د دې ګناه ذکر وکړي چې هغه شرک دی، او له شرک وروسته لوی عظیمه ګناه به بهتان وي. نور ګناهونه هم غټ شته لکه قتل. خو دا هم په یوه معنا باندې د بل مسلمان ورور شخصیت وژنه ده، شخصیت شکني ده، د هغه حیثیت ته وژنې، د هغه حیثیت خرابوي په دې خپلو افتراګانو او درواغو سره چې ته یې بل مسلمان باندې وایي. نو الله پاک وایي چې ته تاسو د بوتانو د چټلۍ څخه ځان وساتئ. فاجتنبوا الرجس من الاوثان او واجتنبوا قول الزور، او د درواغو خبرو یعنی بهتان څخه ځانونه وساتئ، بل چا باندې افترا او درواغ تړي. نو د دې لپاره چې د الله تعالی مرسته ترلاسه کړو، د هر منافق په وړاندې باید د خپل مسلمان ورور پلوي وکړو. که بل مسلمان ورور هم زموږ د بل مسلمان ورور په وړاندې غیبت کولو، بهتان یې تړلو، موږ باید ورته ووایو چې ورور هغه ښه سړی دی، هغه کې دا نیمګړتیا نشته، او که حالان کې دغه وړه نیمګړتیا پکې ده، خو ډېرې خوبیانې هم پکې دي، ډېرې ښېګڼې لري. انسان دی، ګناهګار دی، نیمګړتیاوې لري، اشتباهات به ورنه کېږي، خو د دې پر ځای چې یوه نیمګړتیا لري، ډېرې ښېګڼې لري. دا وایي چې مسلمان باندې به تاسو نیک ګمان کوئ. نو دا د هر مسلمان مسؤلیت دی چې څوک د مسلمان غیبت کوي او د مسلمان باندې بهتان تړي، باید
دفاع وکړو او په دغسې الفاظو سره چې دی نورې ښېګڼې هم لري. پیغمبر علیه السلام به چې چاته ویلی چې کوم د کوم ګناه یادونه به ورته کوله نو داسې به نه ویلې چې ته دا ګناه کوې یا ته دغه نیک عمل نه کوې. رسول الله صلی الله علیه وسلم به ویلی چې ته فلان کې صحابي ډېر ښه سړی دی، د شپې تهجد کوي، روژې نیسي. خو که د مور و پلار احترام وکړي نور به ښه شي. یعنې د مور و پلار احترام به یې نه کولو. یو چا به تهجد نه کول نو رسول الله صلی الله علیه وسلم وایي چې یا فلان ته ډېر غوره انسان یې، ته د غزواتو کې برخه اخلې خو د شپې تهجد هم ورسره کوه. نو هېڅکله چاته د ګناه یادونه مه کوئ او یا بهتان ورپورې خو بیخي مه تړئ. نو که غواړو د الله تعالی زموږ عبادتونه قبول کړي، لکه لمونځ کوو او په لمونځ کې موږ د خدای سره وعده کوو، روژه نیسو د همدې دپاره چې له ګناهونو باید ځان بچ کړو، زکات ورکوو چې زموږ مال پاک شي، او حج کوو چې زموږ ګناهونه معاف شي. نو که غواړو چې دغه ټول عبادات راڅخه قبول شي نو باید په خپل مسلمان ورور باندې بهتان ونه تړو. د خپل مسلمان ورور په وړاندې د هیڅ افترا او کذب ونه وایو، غیبت یې هم ونه کړو او بهتان او درواغ ورپورې هم ونه تړو. بهتان او تهمت ورپورته ونه وایو. داسې نه وي چې موږ ځانونه په عباداتو ستړي کړي وي، حج کې م پیسې مصارف کړي وي، زکاتونه م ورکړي وي، روژه کې م ځان ستړی کړی وي او ډېر ستړي ستومانه وو او بیا هم الله جل جلاله زموږ عبادتونه حبطه کړي، خرابه کړي په وجه د دې باندې چې موږ د بل مسلمان ورور غیبت کړی وي، د بل مسلمان ورور باندې م بهتان تړلی وي، افترام ورپورې کړی وي. نو بیا به دغه زموږ عملونه یوازې هغه خپله ستړیا موږ ته پاتې وي. ځانونه به مو ستړي کړي وي، مصارف او لګښتونه به مو کړي وي، خو په دغه عمل سره به موږ خپل ټول عملونه حبطه او خراب کړي وي. نو د مسلمان لپاره مهمه خبره دا ده چې د دې عباداتو ترمنځ دغه ټولنیز او اخلاقي معیارونه وپېژني چې کوم موږ ته اسلام ښیي چې د مسلمان ورور په وړاندې ستا مسؤلیت څه دی، موږ څنګه واوسیږو، د هغه سره رویه څنګه وکړو. نو د هغه سره رویه تعاونوا علی البر دی، په نیکۍ کې موږ هغه سره مرسته وکړو، په تنګڅه کې ورسره مرسته وکړو، نه دا چې د هغه شخصیت شکني وکړو، د هغه عیبونه بیان کړو، هغه پسې تجسس وکړو. دا اسلام منع کړي دي. نو دا شریعت مطهره دی، پاک دین دی، د انسانیت دین دی، د مینې محبت دین دی. دا ټول شیان د کرکې باعث دي. الله جل جلاله موږ ته لارښوونې کړي دي چې خپل منځونو کې له کرکو نه ځان وساتئ. دغه شیان د کرکې سبب کیږي، مه کوئ، ځکه دا د مینې او محبت دین دی. فالف بین قلوبکم فاصبحتم بنعمته اخوانا. ستاسو په زړونو کې مې مینه واچوله، تاسو مې یو بل ورونه وګرځولی. نو وګورئ چې ورور په وړاندې خلک څه کوي. د ورور په وړاندې هیڅکله خلک د ورور تجسس نه کوي، هیڅکله خلک د ورور عیبونه نه بیانوي. نو ټول مؤمنان ورونه دي، دا مؤمن شخصیت لري، دا مؤمن حیثیت لري. رسول الله صلی الله علیه وسلم ته یو کس راغی چې یا رسول الله صلی الله علیه وسلم ما زنا کړې ده. رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته وویل چې زنا به دې نه وي کړې، هسې به دې لوبې کړې وي. معنا دا چې هغه لاړ شي توبه وباسي او د دې ګناه نه خلک خبر نه شي. څومره د اخلاقو دین دی، څومره د مینې او محبت دین دی، څومره په کلکو الفاظو یې دغه د نفرت اسباب غندلي دي، د نفرتونه یې څومره کلک غندلي دي. د مسلمان وینې حرامه ګرځولې، مال خوړل حرام ګرځولی دی. څومره د امن او د ډاډ خبره ده. اسلام څومره د ورورګلوۍ، د امن، د سلامتۍ دین دی. حتی د اسلام د کافر وینه، هغه کافر وینه چې تا سره جنګ نه کوي، جګړه نه کوي، محارب نه وي، د هغه وینه حرامه ګرځولې ده، د هغه مال خوړل حرام ګرځولی دی. د هغو د باغونو قطع کول په تا حرام ګرځولي دي. دا د امن دین دی، دا د سلامتۍ دین دی، دا د تشدد، دا د وژنو، دا د هغه دین نه دی. حتی دا د مسلمان په وړاندې د غیبت اجازه هم تاته نه درکوي، د بهتان اجازه هم نه درکوي، نو د قتل او د مرګ اجازه خو درته بیخي نه درکوي. او که چې نو دا عظیمه ګناه، دا د هغه د نفرت چې زیږوي هغه ټول الله منع کړي دي، نفرتونه یې منع کړي دي. نو موږ او تاسو باید د مسلمان ورور په وړاندې همغه
د صمیمیت مینې او محبت نه کار واخلو، دغه د نفرتونو، غیبت، بهتان، درواغو تړلو دغه ګناهونو نه ځان وساتو، بغیر له دې نه چې یوازې موږ خپل ځان ته ګناه ډېره کوو بل هیڅ شی نه ورباندې مرتب کیږي. الله تعالی دې موږ او تاسو ته په دې خبرو باندې د عمل کولو توفیق راکړي. تر بلې خپلونې پورې زه احسان الله سباوون درڅخه اجازه اخلم. د خدای په امان. اقول قولي هذا استغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين.